له ستونزو ګواښونو او ستړیاو وروسته موږ لعلپورې ولسوالۍ کې په دې وتوانېدو چې د وړې لعلپورې تیر شو او تر بیلې سیمې ورسیږو. سیمه ییز چارواکي وایي دغه سیمې ته 12 کاله کېدل چې افغان ځواکونه نه و راغلي. په دې وروستیو 3 میاشتو کې د افغان ځواکونو تګ راتګ پیل شوی دی. دلته د وسلوالو د اندېښنو او شتون سربیره پاکستاني ځواکونه هم توغندیز بریدونه کوي چې دوی ترې سخت په تنګ راغلي. دوی وایي له دغه کلو پاکستاني توغندیز بریدونو ګڼ شمېر ولسي خلک کډوال کړي دي. رینا پارچاو، بیله سیمه او له دغه سیمې ور اخوا وروستۍ کرښه تاسې وینئ چې د پاکستاني ځواکونو وروستۍ امنیتي پوسته ده. دېخوا د افغان ځواکونو پوسته لیدل کیږي. د دغه پوستې وخت نا وخت بریدونه دېخوا کیږي. دوی له افغان حکومت او مرکزي چارواکو هم دا غوښتنه لري چې څو د دغو بریدونو مخه ونیسي او دوی له دغو سختو کړاوونو خلاص کړي. دا کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دا د بیلې سیمه ده چې دلته 12 کاله مخکې موږ حکومت راغلی دی. د 12 کالو نه وروسته بیا حکومت حاکمیت نه لاره. اوس دا 2-3 میاشتې کېږي چې موږ حکومت دلته حاکمیت پیدا کړی دی. په دغه منطقو کې امن امنیت یو څه اندازه راغلی دی. دا تاسو ګورئ چې دا ټول غرونه دي. په دې خوا کې دا مخامخ کلی چې ګورئ چې دا وران دی دا د پاکستان د توغندو نه لګېدلی. پاکستان توغندي راځي مخکې چې موږ او تاسو را روان وو که ستا خیال و تاسو به یو 3 اوازه واورېدل هغه هم په دغه منطقو باندې راغله. یعنې 3 توغندي نن هم راایستلې چې موږ تاسو یې راغلو او د بمونو خطر هم و او په دې بمونو باندې موږ راوختلو، موټر هم راوستلو، خپل هم راغلو او خپل امنیتي ځواکونه هم زموږ ټول راغله. خو مګر په دې خاطر باندې چې دغه ساحه کې بمونه هم دي، مشکلات هم دي، شپه ورځ د مشکلاتو سره موږ ډېر اخته یو. طالب سره لاس په ګریوان یاستو. د لعلپورې ولسوالۍ بیلې سیمه کې دغه کورونه هم د پاکستانیو ځواکونو توغندیزو بریدونو ړنګ کړي. موږ نن دلته راغلي وو. زموږ راتګ سره سم هم په دغه سیمو باندې نن تازه 3 توغندیز بریدونه راغلل، خو تر اوسه یې د زیان په اړه معلومات نشته. فقیر محمد فقیرزی، انعکاس راډیو تلویزیون، ننګرهار، لعلپورې ولسوالۍ.